د ګران هیواد افغانستان نه د آبادۍ خبر د 91 فامیلیو په سیمه کې د ښاري بیا پراختیا پروژې چارې اتیا سلنه مخته تللي دي. دا پاس ویډیو هم تر اخره پورې در سره وګورئ. بخش نخست پروژه انکشاف مجدد شهری در ساحه 91 فامیلی واقع در ناحیه 17 که در سال گذشته از سوی شاروری کابل آغاز شده بود تا کنون 80% پیشرفت کاری داشته است. پروژه متذکره شامل اعمار 2 بلاک 10 منزله در مساحت 1485 متر مربع همراه با تحکوی می باشد که از این میان 1 منزل آن تجارتی و 9 منزل دیگر رهایشی در نظر گرفته شده است. در این بلاک ها 108 آپارتمان رهایشی طراحی گردیده که همراه با تعداد معین دکان‌ها و سوپرمارکت‌ها خواهد بود. همچنان این پروژه شامل ساحات سبز، پیاده‌روها، پارکینگ وسایط و سایر نیازمندی‌های اساسی شهری بوده که تطبیق آن تحت نظارت فنی و تکنیکی دقیق جریان دارد. دو بلاکونه چې دلته په 91 فامیلی کې شروع شوي دي دا هر یولس منزله دی چې یو منزل ته تاکاوي ده چې هغه سټوریج دی، انبارونه دي. دا اول منزل چې دی دا تجارتی ده چې سوپرمارکیټ دی، باقی پاتې 9 منزله پاس رهایشي دي چې په هر اپارتمان کې 450 واحده دي چې د دواړو بلاکونو مجموعه 108 اپارتمانه کیږي. فعلا بیرون پلاستر جریان لري، داخلی پلاستر خلاص شوی دی او کاشی جریان لري. شایان ذکر است که ریاست تنظیم و انکشاف مجدد شهری شاروری کابل مصمم است تا با بهره‌گیری از روش‌های مدرن و معاصر تنظیم مجدد زمین و انکشاف شهری جهت ایجاد مسکن مناسب و تبدیل ساحات غیر پلانی به پلانی در نواحی مختلف شهر کابل اقدام نماید. این روش یکی از گزینه‌های پیشرفته برای انکشاف متوازن و پایدار شهری به شمار می‌رود.